دنیا یو لړ غوندې بازار سودا په کار سړی لګول ان قریب چې تبا خپل بستر او تړي او کور ته به روان اصل کور ستا قبر دی اصل کور ستا دنیا نه ده نو قبرونه زمون تباد په خدای قسم زمون قبر به د لړمانو تنور زمون قبر به د اور تنوري زمون قبر به د خامارانو مرکز دا دروغ نه دی پیښور ته یو مړی راوړی د لندن ښځو شور کولو چې دا مړی ګورو مړی ګورو مړی ګورو هلکه مه ګورئ بند دی ویل نه ځان یې وژل او چې تابوت یې پرانیستو یو لویه اژدها مړي سره پرته وه د لندن نه ورسره راغی دا څه ټوکو خبرې نه دي مون قبرونه به د اور تنوري په دنیا کې کتلی شي مولانا افغانی رحمت الله علیه مولانا احمد علی لاهوری ته وایي چې دا قبر ته وایي چې قبر کې دا چلی دا چلی دا وی راځه ادیرې له بوتلو په دې مخې ورته لاس ووه ویلو ګوره دې ادیرې افغانی صاحبې زما دې د خدای په ذات قسمي چې ادیرې ته مې وکته هر یو خبر نه د اور لمبې راوړي وی ما یو بله خبر هم کړې ده چې دا انسانان څوک سپي دي څوک خر دي څوک قچر دي وی دا مې هم نه منله وی بیا یې بوتلم یو لویه ډله ناسته په دې مخې راته لاس ووهه چې مې ډلې ته وکتې ویل په خدای مې دې قسمي څوک سپي وو څوک خره وو څوک قچر وو بني آدم که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یو سړی چې شپه ورځ غاپي شپه ورځ دا سپي کې څه فرق یو سړی چې ښه ګوري چې دا کار غلط دی خر وګورئ خر سړک په منځ به ودرېږي هارن غږوا غږوا نو پروا یې نه دا هم تجربه شي تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض ده چې هغه کم خصلت دی د حیواناتو چې ممکن شي کم خصلت نو رحمان بابا وی که ظاهر میں د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب غذا وشوه که گفتار کوم په ژبه زه رحمان چې کردار نه لرم کذاب ویم یو څه کوم بل ویم یؤمنون بما انزل الیک ایمان څه ته وایي یؤمنون بما انزل الیک په قرآن تصدیق او یقین دا د خدای قانون دی دا د چې څه ویلي دا کار به ما سره کېږي اوس مونږ به څه زمونږ انجام به څه نو عرض مې دا و چې دنیا یو لنډی غوندې بازار دی هر یو سړی پکې ډېر زر سودا خرڅولو والا دی او کور ته تللو والا دی وزینا عزیزانو سوچ زمونږ کورونه د لعنت مراکز دي زمون کورونه تبا دي زبا د غټانو څه جاړم زبا د معتبرو څه جاړم د خانانو او نوابانو به زه څه جاړم د غریبانو ته کم غریب چې ټوله ورځ اته سیره خولتې وځي په مزدورۍ کول هغه هم په 10,000 او 8,000 باندې ټي وي اغستی دی کور کې ښځې ته لګول دغه د اوس سره به څه چل نو عرض دا دی چې معامله هر طرف نه خراب معاشره بالکل ګنده شو زمونږ ملک د زمیندار ورخ دی زمیندار نه چې ورخ اوبه یوسي کدا ځان تیکه تیکه کی او یوم او بیلچې ورپسې وزغلی
اوړه ورخ بیا واپس خپل ځای ته نشي راوړی. د پاکستان د حیا او د شرم او د غیرت ورخ اوبو یوړو دا واپس نشي الا مگر که خدای سے انقلاب راغے او آسمانی انقلاب راغے او دا خلق ټیک شو. خو ټیک شوی وای کني په عقل ګرانه زما د عقل تقاضا دا نه ده چې دا قوم با اغه لارې ته بیا راشي چې کوم لار نن نسور له سوا کاله مخکې دا عقل نه مل. بار تقدیر سوچو کوي فکر وکړي چې زمونږ روزمره کردار څه دی، مونږ کوو څه، مونږ وایو څه، دا زمونږ خولې څه کوي. دا خوله ده. یو روټۍ کې ما قصدن داسې نوړی ډونګه کې چوکه کړه. ما سره یو ناستو ما ته نه جي په کاشوغه دې پلیټ کې راواچه. ما بیا پکې ورچوکه کړه. بیا وایي چې جي په کاشوغه ما بیا ورچوکه کړه. چې روټۍ وخوړه شو نو غلي غوندې ما ته وایي چې جي تاسو چېرې داسې مجلسونو کې روټۍ نه ده خوړلې؟ مال نه. ښه دا ځکه دې دا کار وکړو. ما دا کار مې ځکه وکړو چې ستا غوندې جاهل پویوما چې سنت طریقه په یو تالی کې روټۍ خوړل، په یو تالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تالی چې و هغه د لرګي او دومره لویو چې څلورو کسو به اوچتو. عام طور د پیغمبر روټۍ چې و ما تکړې روټۍ به و په خوروا کې او دا تالی دومره لوی ځکه و چې ټول مرګري به په یو تالی ناستو چې څوک بهر اسې پاتې نشي. سنت طریقه ده. نو مالدا ما ته پویول نو صاحبہ دا تکلفات د خانانو د نوابانو د غټانو دا ہوئی کنی. اوس کما په ډونګای کې نوړای چوکا کا زه خو جاهل یم او کدوی د انسانیت نه بالکل بار شو په ولاړې د زناورو غوندي خوراک کوي. دا بنی آدم دی. په ډونګا کې ما په سنت او عملو کو زه جاهل شو او دوی د زناورو غوندي خوراک کوي. دا بنی آدم دی. نو اخیری به ممدے ترازی چې زاغان کی لاست په سر د سروي تو تیان تلان د ځان ورونه کوي. رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي. کم چې کوي د رضالت کار ای تزان شریفان ښکاري، که زه کوم د شرافت کار زاغي ترزیل ښکار. مونږ په داسې زمانہ کې ځای تاسو وګورئ دغه خلقو ته دی چې خپل مجلس کې کینی او زمون خلقو ذکر کوي دا ګیرو میرو والا ګیرو میرو والا کنه چې یا زمون دا جامع لګي کولاوي وې دا مړه لوی لوی جامع نه چولې د ملنګانو غوندي. نو زمونږ جامعیم د ملنګانو دي، مونږ هم ګیرو میرو والایو. نو زه چې کله طالبانو ته تقریر کوم زه ورته یم چې د دوی نامې چلې وای دا ګیر خریلی میر خریلی دا بربند کونی مرګند کونی دغسې ورته وایه دا ښځې او نر چې شرمېدلي دا مونږ ګیرو میرو والا شو. اجیان مجیان ختم متم ختم متم قرآن ختم کیا کرتے ختم متم اجیان مجیان گیرو میرو والا دا اگا خبیث
نه دا توقع شته چې دا به هم چېرته د سړي زامن کېږي او د دې خلقو اصلاح پکې د دې خلقو اصلاح ځکه نه کېږي چې دا تباه زمونږ د لاسه مونږ غرق نه مړی خوار شو نه ژوندی خوار شو نه واده خوار شو هر څه کې مونږ ورته نیغ ولاړ یو نو هغې اصلاح به څه کېږي اصلاح خو به هله کېږي چې پیغمبر کوم قانون ویلی دی فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه په لاس په ژبه په زړه قطع تعلق ورسره وکړي نو اصلاح خو به هله تاسو وګورئ د بېدینو ملګري د باغیانو ملګري د لچرانو ملګري د هغې څومره او څوک چې نیکان دي د هغې ملګري تاسو خیال را عرض میں دا عزیزانو چې شیخ سعدی تاسو اندازه ولګئ چې نواب به څومره زور کړي او شیخ سعدی بیا وایي چې هاي نانی شیرا نواب لکه خیال وکړو چې کس کله زه شیراز ته لاړم د ده دا کور به ګورم چې دا دې خوري څه زمانه په شیراز ته راغی او تپوس یې وکړو چې د شیخ سعدي صاحب کوم کور دی هغه وی کور مور خو یې نشته هغه د وښونو یو جونګړه ده د وښو دغې کې وی دې کې اوسېږي دا دومره لوی نامې جامې والا سړی و دې کې اوسېږي وی چاو چې دې کې چې ورغی دروازه کې نواب ودرېده आवाज یې وکړو چې سعدیه شیرازیه نامت بساس اے شیخ سعدی د شیراز اوسېدو والا نامه دې بسته چې سړی اورېدی د خدای بنده کور خو دې د لیدو نه دی ایله د وښو په جونګړه شیخ سعدی صاحب یو وړه لور راووته وی مېلمه څه دی ووی دا نواب ورته بیا وایي چې سعدیه شیرازیه نامت بساس د پلار دې دومره لویه نامه ده اوسېږي د وښو په جونګړه کې هغې ورته ویل شیخ سعدي صاحب پلار خو مې نشته دا نواب صاحب پلار خو مې نشته خو دا تا چې څه ووې د دې جواب به زه درکم ماشومه وه او د شیخ سعدي لور به مونږ کم ځای نه پیدا زمونږ لوڼه وه زمونږ لوڼه چې داسې د ګرځېدو غوټکۍ شي که خیال وکړي د پلارانو ورته د مېمانو غوندې جامې اچوي په دې بالا ماڼۍ کې هم دا خړاګان ډېر دي خړاګان خړا هغه درې دله ته وایي چې ثاني نه وي په دنیا نو چې لږ را غوټکۍ شي لوري که نه نو د مېمانو جامې لاندې نه یې جانګوټی ورچولی او پاس نه چې ګینې دا د میمي لور کتابي دله درې دله دلسه دا د میمی لور ماشومې د انګریزانو لباس ورچولی چې دا ګینې انګریز دا کافرانم چې مړه شي بجلیګر مولای په قبر ولاړي چې دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت دعا وکړه خدای د بجلیګر مولام کور وران کا خدای د دې قوم بنیاد وباسي ماشومانو تربیت چې په دې وشي چې د میمانو جامې ورغوستي او د انګریزانو جامې ورغوستي د ماشومانو تربیت وای دا بچي چې څه وخت لویږي آینده به دوی اسلام سره څه کار وي دا به مسلمانان دي لباس دا ورغوستي او د شپې ټوله شپه کې نولي جمناستک کوي ټوله شپه نو په دې لباس کې او په دې کتو کې چې دا آئنده نسل رالوی شي د دې نسل انجام بسي دا به کم قومي دا به د پاکستان غیور قومي
دا به د پاکستان غیور پښتانه د شیخ سادي لور ده. دا دومره خبیث قوم. زه چې دا خبرې کوم نو دا خلق خو مام بیا معاف کوي نه کوي. څه چې پړو ورځي ما پسې به هم وایي ځکه چې بوغمه کېږي. دا خړاګان خړا دا خړا ټکې یاد کوي. خړا څه دی؟ خړا خړا. او چې دغسې سړی وګورې وایي دام خړا دی دام دی. نو دوی بیا بوغمه شي. نو هغه ورځ راته چاوي چې مولانا صاحب یو خبره مې اورېدلې چې درته وکم او که نه مال وې که وی شرمېږم در نه مال وې که وی خفه کېږي به نه مال نه وی چې چا راته وی چې د مولانا صاحب ښځه چې د هغې د میمانو جامې چولي او سر یې کټ کړی او مال ښی وی ښی. زه په الله دوه لکه خلکو کې دې خلکو پسې لګیا یم نو که هغه غریب پټ غوندې وویلې نو څه چلو خیر فکر مه زه پوهېږه او زما خدای پوهېږه. زه پوهېږه او زما خدای پوهېږه او زما بچي پوهېږه او زما ښځه پوهېږه او زما لونه پوهېږه او زه پوهېږم. خیر مالدا زما خبره نه ده. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د ټول هندوستان د جمعیت علماء هند صدرو د پیرنګي اول ترین دشمنو د پیرنګي د دوستانو دشمنو داغه متعلق چاوي چې د کور کې زنانه د میمانو لباس اغوندي. مولانا په جلسه کې اعلان وکړو چې الله بندگانو چرته انجان اغوندي خزا وګورئ زمون کور ته واسطه وي چې وی ګوري کله میمانو لباس اغوستونو بیا زه د مولاتوب صلا کومه بیا زه بیا انګريزانو بد سلام چې زما کور کې داسې جواب ورکړو. وې سوکولې گئی زمون کور ته نو ما مغه سړی ته مالک زمون غدغه کور دی ماشومان ولا راځي خزه ولا راځي سو خزه مزه ولېږي چې مونږ وګوري کداغه سيزونه مونږ کوي کټي وی را کوي کدا انګريزانو جامې مونږه چې کوي ختم کټ کړي. ها وېخته کټ کړي وو وېخته د پاکستان جوړېدو نه رستو دا خسکی مالدار چې کوم خسکی دا د انګريزانو تالی سټ د هندوانو برتن مانج د هندوانو تالی سټ او بورایو چتولو والا دوی سره چې پیسې راغلي نو یکدم د پرتګنا خپې وېسته او خزونه سرونه مرونه کټ کړو بربندې ځان سره ګرځول شروع کړي وو. زمونږ د کلی کې هم داسې چل شو دی مبارک تاسو پوه شوي نو دا چل وو. خو الحمدلله خدای دې ساتي او خدای دې پرده ساتي خدای دې حیا وساتي. یو دعا یاد کړئ دار وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل. خدایا خپړ درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو می دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو زمنو. موسی علیہ السلام چې د زکات اعلان وکړو نو قارون ولا سچل جوړ کړي چې ښا زب دومره لوی زکات او سور کومه چې بیړه می غر کړي. نو یو خزه مسلاتی کړه چې موسی علیہ السلام چې تقریر کوي او خپ جوش کې راشي نو ترا پاسا وای د دې موسی خبره ما اورې د بیګا ما سره بدفعلی کړي. موسی دا سازش د خپل ترزوی قارون جوړ کړي. خزه په مجلس کې کېناستا موسی تقریر کوي دنیا ناستا دا خزه را پاسه د پدې اراده چې په موسی الزام لګو خو چې را پاسه دا د خلینې به اختیار اوته چې لا اله الا الله موسی کلیم وخلق واوري ما سره یو بکس د اشرفو ډک مال قارون را کړو چې په موسی دا الزام لګاوه چې دا د زکات خبره پری دي پویم په ځان نشم د الزام لګولو په ځای می په د ایمان راو. دا قسمه سازشونه قدیم نه انبیاء تشي انبیاء قرآن کې راځي. یو پادری راغی
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह सवाल वे कुरान स्तासु किताब वे जाओ वे कुरान के अल्लाह वेली दी ची वजीहल फी दुनिया वल आखिरा द ईसा अलैहिस्सलाम मुताल्लिक अल्लाह वेली दी वजीहल फी दुनिया वल आखिरा ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत द्वारों की दलो इज्जत खावंदो। शाह साहब तासे अल्फाज अल्लाह पर कुरान के तासो द पैगंबर मुतालिक ने दिए मालूमी की दा ची ईसा अलैहिस्सलाम मर्तबा तासो द पैगंबर ने ऊंचा था। शाह साहब वर्तवे खबर खुद ठीक हो दगा अल्फाज चिदा द ईसा पर हक के खुदा वेली अल्लाह पाक द मूसा अलैहिस्सलाम पर हक की वेली च वकाना इंदल्लाह वजीहा उस कल्लगुंदी तासु पोए गई नो च कम अल्फाज द यौ पैगंबर पर हक के कुरान वेली और द बल पैगंबर पर हक के अग से अल्फाज वेले शी नो द पैगंबर अवल खुसूसियत खत्म शी मालूमी की दा च दा अल्फाज खुसूसियत द ईसा नो उमदा अल्फाज खुदा द मूसा मुतालिक वेली पादरी आर्यान शाह से बोरतेल खबर है बला द पादरी से पादरी द पेरंगियान मुला तो पेरंगियान मुला गई चाहता सुदल त पेरंगिया उगो रही के ना नादीदा को नासीजा को और दासी गिरचा पेरती की कले खपो त गोरी कले स्तरगो त गोरी कले कमजे त गोरी लकत स्पी गोंदी ची चरी मुर्दार लीदली नी वी गोरी न दासी कले औरते ती गिर चा पेर की दासी तासु पेरंगे चरी लीदली नी गिर अगी दर पोरी खान दी ची दासी बेवकूफ को मुंग पदे बाजारों के पेरंगे कले तीर गया मुंग माशुमानो गो वर पसीश लोयो गोरा वर पसीश ब्या दे बेस के पेरंगियानु कला कला बेदले मरा वस्त आजमुंगा दे दीसी पेरंगियानु बे दा जमा दोस्त दा पेरंगे जमा ढेर लोई दोस्त नमा औरते च खुदा वेली दी ला तत्खिजुल यहूद वन नसवारा औलिया यहूद और नसवारा त दोस्त मोय नो पेरंगी त दोस्त मोय मा ते जी से के खुदा जमा ढेर क्लक दोस्त नो पेरंगे दी मुलाची अगी त पादरी हो शाह से बोलते जी पादरी साहब खबर हो वजीहन फी दुनिया वल आखिरा कुरान द ईसा मुताल्लिक ज़का वेली दी च द ईसा पर मोर इल्जाम लगे दले च द ईसा बेपलार संग पैदा नो अल्लाह सफाई उकड़ा च वजीहन फी दुनिया वल आखिरा वकान इंद अल्लाह वजीहाद मूसा अलैहिस्सलाम मुतालिक च खुदा वेली दी दा ज़का वेली दी च प मूसा इल्जाम लगे दले च दा सब बीमाराई बांधी बीमार दे ज़का दे कौम सर दे बरबंड न लांबी पसीन की नो अल्लाह सफाई उकड़ा दा अल्फाज जमुंग दे पैगंबर मुतालिक कुरान ज़का न दी वेली च प टोल उम्र के जमुंग प पैगंबर से इल्जाम न लगे दले नो अल्लाह सफाई से द पारा कर सफाई खुद सबकत द इल्जाम गवाड़ी इल्जाम नो सफाई उश इल्जाम नहीं नो सफाई बदसूश नो दा द सफाई शहादत च अल्लाह द ईसा और द मूसा मुताल्लिक करे जमुंग पैगंबर बांधे इल्जाम नो खुदा पाक सफाई से द पारा करे उम्मा का वक्त क्या पादरी हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल दादलते गोडमान मड़ो दमे सरतली चाओ तख्तोल बेदल तमड़क दादे दीरा के दल तखर अला जोड़ा शहीदान दी अला जोड़ा शहीदान दी अला जोड़ा पदगा सरक न लारे तेरे देश व न सड़े तेरे देशो खजी दी जोड़ा शहीदान दी वेला लसैबा और मुराद प्यासिली की दरे नजमा द तुरुलुरु आम वर पसेराला वेले बची में नकी की जोड़ा शहीदान दागा शर्मे दले खाओ द दुई बखजे राटिंगे कजामन पे राटिंगे कलुना द बुढ़ाई कटते हुई चेजे लंगा टिंगा उम बाजी द बुढ़ाई कटो चे लंगा बेटिंगोला बाजू बे हुआ तो चे बाजू बे राटिंगोलो लंगा बे होश लेदा न पाकिस्तान द बुढ़ाई कटते चेजे लंगा टिंगा उम बाजी जिना राटिंगे बे कम कम शे अजीजानो तासु मुआज़ना का वो कहते डी टोलो किताबुनो द कुरानी करी
موازنه وکړه د ټولو صحائفو د قران کریم کومه مهرباني چې الله په قران کې په امت محمدي صلی الله علیه وسلم کړی دي د دې مهربانو وی هم هغه قومونو تنوع لوی خبره ده. اسه به تور مثال درته یو مهرباني وایم. قران کریم د نزول نه مخکې څومره قومونه چې تیر دي داغي بغاوت د خدای نافرمانی دا بچ انتها ته ورسېدا نو عذاب به پراغه نو قوم د قوم بټول تباش سیلای براله گرم بادونه براله اسمان نه به کانی راوورید او داسې کانی به پر راوورید چې د کم کافر په نوم به کم کانی راتنو داغه نوم به پیلی کړي. امت مسلمه مخ کی چې څومره قومونه تیر دي او چې څه بغاوت به وکړو عذاب به پراغه او قوم د قوم به تباہ سورلس وکاله وشو چې زمونږ بغاوت انتها خود څه کوي چې د انتها نم ورپسې ورواوړي په مونږ باندې عذاب مجموعي طور تر اوسه پورې نه دراغلی دا سه عذاب نه دراغلی چې ملک د ملک تباشي دی. دا برکت ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو تیرو قومونو کې بغاوت چې بدحد نه واوړید نو عذاب به پراغه د مسخ شکلونه به بدل شو لکه د موسی علی السلام قوم بیزوګان شوی او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو ځوانان سړی او خزي الکان جنکای دا بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. دا عذاب د موسی علی السلام په قوم راغی. عزیزانو مجموعی طور په امت محمدی کې تاسو وګورئ اس عذاب د مسخ نه دی راغلی. تیرو قومونو باندې عذاب د ماشو راغلی او لکه نمرودیانو باندې تمام فوج ماشو خوړو. تیرو قومونو باندې عذاب راغلی او د چندخانو چندخان به پراله ټوله دنیا به چندخې چندخې و. تیرو قومونو باندې عذاب راغلی او د ملخانو کروڑونه او اربونه او پدمونه ملخان خپې لاندې ملخان درباندې ملخان کټوۍ کې ملخان اوړو کې ملخان روټۍ کې ملخان الله داسې قسم عذاب په سورلس سوه کاله کې به تاسو چرته ونه ښایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت راغلی. جزئی جزئی بچوي مثلا سیلاب راغی څه خلق یې اوړه او برا وخته خلق یې اوړه باران شو کورونه وران کړه لکه بل شپه باران کې بڑا بیره کې کور پریوته ده سلور پینځه کسه پکې مړ دي زمونږ دی بالا مانه کې د خدای دې بے نیازی تا ہو گیا وہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی بے نیازی. یو سره دې د خدای خوار د خدای سپیره په گاڑی کې سبزی یا فروٹ خرڅولو والا سلور لونه مشر لور د لسو کالو بلا وو کالو بلا پینزو یو پغې په سلور د شپې کوټه کینی
او سلور والا جنکه مړې شوې مورم والا ژوندۍ پرې خوا چې تب ورته ناسته او د سلور مړو تب ګوره او جاړې او پلارم والا ژوندۍ پرون ورځ نچا داغه مور ته کته شو نچا داغه پلار نو جونګړم لاړه پردای جونګړا د کور سامانم لاړو سلور بچیم لاړه او د آر په شکال په میرا کې پډاګه خزا او خاون پات خدای داسم کولی دوی حکومت شریف اخبار کې بملیدلی چې دورہ اوکڑا د مصیبت زدہ دورہ اوکڑا او ویلی دا زکه چې د دوی نظر هم لالو مرجان دی کنه دی چې اسه ستو ګوري ماغا سر زر کی دوی چې را خبرې دا او دورې کولې او جایزه اغسته د خوار او د غریب وي بیا څه کړیو اسپیټال ته وړیو د اسپیټال انتظامات ورته کړیو د قبرونو انتظامات ورته کړیو هر انتظام چې دوی را خبرې ده د غریب قوم بیا ارڅ د دوی جایزه داسي دي جایزه واغستا نو وای بچ دومره پیسې می 15000 یا 2000 یا 3000 درته منظور کی نو بیا به 3000 کال ورپسې دفتر او تزي 3000 کال به دفتر او تزي چې پلانی صاحب مال پیسې منظور کړي یا نه ملایږي نو هغه د دفتر او چې کوم پکې ناشتي چې په 3000 کې دی یو نیم زره ویل نه ور کړی نو 3000 درته روزیم نه دا هغه شرمېدل قوم پکار داو چې دا د موسی علی السلام قوم و د عیسی علی السلام قوم و د ابراهیم علی السلام قوم و دا قوم دې سره جوړېدو چې اوسه لکای شوی و کرونه شوی و دا تیغوند خړتم چې تاسو ز په لار روان و دومره خړتم را پورې ځوړند و او دا سه دلته دوه داړې راوته و او په شرمونو مونږ شرمېدلی و مونږ دې سره جوړېدو دا بنګورو چې دې وخت کې دا خوار غریب مستحق د خدای سپیره دې ته بنګوري د خپل خېټه غم وي د خپل ځان غم وي ای به شیخ سے پیسې دې نه منظوريږي کڅ پکې خلک یې نه منظوري داغه نن د ملک بیڑا او به ولې راخیږي په سرکو ولې راخیږي تاسو وګورئ د کارپوریشن خلک دا کټکولیان ساتلی کټکولی هغه دا ساتلی دي چې 15 لکه زل دی سجده ورته نه لګولي ولی بده ډکی وی راضی بنا ورپسې او نه به پاکي بالکل ترخله به ډکی وی د ګننا د لهنا او کټکولیان به ورپسې نه راځي دا د چا ګناه د چا نه ده زکه چې ملکی نظام ټول غل دی ټول غل دی چواریانو سره چواره ولی په ټیک ټایم ناراضي او ډیوټي پورا نه کوي ولی زکه چې ټول ور سره د چواری په تنخواه کې تنخواه خوري تب تنخواه له او تب خپل ډیوټي پورا کوي نه ولی بنه دا ټول غل دي سره کې
نن جوړه او سبا دومره دومره سوري پکې والی دا والی پکې سوري و راونی ساول هغه انجینیر چې چا دا سرک پاس کړي د دې میټیریل تا کتلې مساله دې کتلې و ته ورته ولاړ وې چې دا سرک دا ولی ځوان دې که سر لاندې او خپې پاس کم کم بزوړان دې دا راشه دا بالا مړې دې چوک سره چې د ستوشي صدر کوارټر وته چیزې په دغه ځای کې دا سرک نه واچولو پرون په یو دریاب دو بورا روان دریاب کته چې زه نه پوهېږم ته چا انجینیر کړی کومې یونیورسټۍ ته پاس کړی چې دا انجینیر دی یونیورسټي راونیسه دې له خو ایماندار خلق به پکاري یونیورسټي به د چا پلار راونیسي د چا غور نیکه به راونیسي خیال امراغې جي بیا انجینیران به څوک راونیسي بیا به صاحب ډاکټران څوک راونیسي بیا به پاس کوونکي څوک راونیسي دا زاسې د لیونو خوبونه ګورم زه لیونی یم د لیونو کیسې تاسو ته کوم کروڑونه روپۍ د ملک په خرج کړي دې ته نه ګوري چې دلته د اوبو رخ څنګه دی په دې سړک چې د دریاب غوندې اوبه راشي دې سړک خو بیا بیړه تباه شي ویاڼه یې وګوره پرون د موره را پیدای نن بیا ټیکهداري لکه تم ټیکهدار او جزم کمیټه کې ټیکهدار څنګه ټیکهدار تاله چل درځي ویا ولې نه راځي 3-4 مساله لګوما پنچې لګوما پلانې لګوما بیا په وانو کې وګوره ټولي پیله خخته لګل دویم نمبر الکه ولی ظالمه دا خو د قوم د مفادو شی دی دا ویڼی چې کرک شي د دې غریبانو کورونه ته تباه کیږي سیمټ چې کم واچي او نالی کرک شي لاندې خو د خلقو بیړي غرقه شي کورونه یې کیني څه وکم د لاندې نه ونیسه تر بره پورې 100,000 روپو ټیکه ده 10,000 دوی والي په 10 کې زه لیبرم کوم سیمټم کوم او خختم کوم دام کوم نو مال پکې سپات ټول ملک غل تو چې داسې ذلیل قوم او داسې غل قوم دا ملک دې سره جوړیږي چې 14 اگست را روان دي हमारा पाकिस्तान हो जियो जियो हमारा पाकिस्तान हो हर सड़ी चिरे पदारुस्त सुंबई के झंडा टुम्बले दाओ सैकलिनो वाले पदा दोबरा की उटुंबियो अड़ा पड़ा 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 दाद सके द गडी जोया प सड़ी सड़ी जोईशा प सैकलिनो यानी यो और हमी न दे 14 अगस्त خود ملک دا آزادی ورځ ده خدا آزادی خو به اعلی مناوي یو ملک چې هغه دا تصور خو کې چې زه آزاد یم یو ملک تصور نه کړی تر اوسه پورې چې زه آزاد یم هغه قوم ته د آزادۍ مناولو څه حق مونږ دا تصور نه دی کړی تر اوسه پورې چې مونږ آزاد हाँ यो تصورم کړی دی چې په پاکستان کې ښځې آزاد بالکل داسې آزاد دي لکه په خوا به په دې جی ټي روډ لارۍ چلی دي آزاد بس به پې لیکلی نو په دغه ښځو هم د آزاد بس بورډونه لګېدلي دي دا آزادي نور ملک آزاد نه آزاد نه
نو زما عزیزانو مونږ غر کی معاشرتی طور مونږ بالکل تباہی مونږ به ازادي اعلی محسوس کوو ازادي به اعلی محسوس کوو ازادي په دې نه محسوس کیږي که تاسو خیال وکړئ چې دغه دا څه ورته وایي دا پلانې منبر شي او وزیر شي او نه نه دا د ښه سړي تاریخ ښه سړی به هغه سړي ته نه وایي چې مونځ نه کوي مونځ او داسې نشته خو نور ډېر ښه سړی دې ته به ښه سړی پیسې دولت ور سره ډېر دی حج ته نه دی یاره حج نه دی کړی حجي نه دی خو نور ډېر ښه سړی دغې تاسو خیال را ښه سړی به چې دا ټول صفتونه پکې وي هغې ته به ښه سړی مونږه یو استاذ یو زمیدار مړو هغه په قبر تقریر کولو ودا زمیدار منځ او داس خو نو خو چې ګوپیان به وکړل نړم به ګوپی به مال راوړو نو امید دې چې خدای به بخلي منځ او داس نو ګوپی به مال راوړم به راوړې نو امید دې چې خدای به بخلي نو منځ او داس نو او ما چې ورپسې ختم وکونو د 500 په ځای 10 روپۍ راکړې نو امید دی چې خدای راستي چې مال 10,000 راکړي او ته خدای وبخلي نو زه به د سړي زوی چې 10,000 راکړي چې په ژوند د خدای سره یارانه جوړه کړې نه وه چې په ژوند د محمد رسول الله سره یارانه جوړه کړې نه وه والله کده مرگ نه رستو دې نه خدای سره یارانه جوړ شي او نه محمد رسول الله په قبر کې به پروت ملائکه بدر تراشی د رسول الله تصویر به ور سره راکې بد نه ورته به وي چې او سړی دې خو ګورا ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی په دنیا کې څاقي دوا ته چې ورته داسې هغه تصویر ته وګورې نو ملائکو ته به ها ها لا ادري آی هاي زه خو الله کدا تصویر والا پی جنما ملائکه بدر ته وای چې د خبيث بچیا مونږ پتا و چې ته بم داسې وای نړم بنے گزار د ملائکو با په قبر کې چې تاله در کې دومره به سخت وي چې ستا وای چې غب مشرق او مغرب کې واورې دیش یو گزار بداس اوس کله دا گزار بد څنګه او دا گزار بد څوک ور کوي کزما په خله نه مانی نو دا خو به مانی چې دغه تنگ زیله دی ورتلل یقیني دي نو چې ورتل دی یقیني دي دا مخکې قصه بیا په خله ممنه پسترګو به وګوري